دوزخ مغروره په خپل په جنت کې بازار سته. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بېشکه په جنت کې بازار سته چې جنتیان به هره جمعه ورځي. هلته په دغه بازار کې رانیول او خرڅول نسته، بلکې هلته په دغه بازار کې ښه خوشبویه باد را الوزي او د جنتیانو پر مخانو او جامو یا لباسو مشلي په دغه ښه باد سره د جنتیانو حسن او شایست زیاتیږي. نو کله چې بیرته خپلو کورو ته راسي حسن او شایست یې زیات سوی وي نو به خپل اهل او کورنۍ ورته وایي په والله دغه چې تاسې تللي یاست ستاسې حسن او جمال زیات سوی دی، او دوی به خپلو کورنیو ته وایي په والله ستاسې حسن او جمال هم زموږ تر تللو وروسته زیات سوی دی. نو په جنت کې بازار سته او جنتیان هره جمعه هلته ورځي، خو په دغه بازار کې رانیول او خرڅول نسته او نه هلته ستړیا سته. دغه بازار د دنیا بازار نه دی چې ولاړ سه او د هاخوا دې جنګ کړی وي یا دې کې صبر جیب وهلی وي، یا خو هغه ښه حال دې دا وي چې تر پلنډه لاندې ستړي هلاک کور ته راسې او د ښځې دې بیا در سره جنجال وي چې دا دې څه شي راوړي دي، بلکې په دغه بازار کې ښه خوشبویه باد را الوزي او د جنتیانو پر مخانو او جامو یا لباسو مشلي. په دغه باد سره د جنتیانو حسن او شایست زیاتیږي. نو کله چې بیرته خپلو کورو ته راسي حسن او شایست یې زیات سوی وي نو به خپل اهل او کورنۍ ورته وایي په والله دغه چې تاسې تللي یاست ستاسې حسن او جمال زیات سوی دی، او دوی به خپلو کورنیو ته وایي په والله ستاسې حسن او جمال هم زموږ تر تللو وروسته زیات سوی دی، او دغه شایست هره هفته زیاتوب کوي. نو د نارینه شایست په بازار کې زیاتیږي او د ښځو شایست بې له دې چې بازار ته ولاړې سي په خپلو کورو کې زیاتیږي. دوزخ مغروره په خپل زورو په عذاب دی جنت ورکړي داسې جواب دی بیا جنت ویل زه جوړ یم ګل رنګه دغه هر ځای به د اسلامي ویډیوګانو او بیانونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ. دغه هر یو ملال یم دی یا ملنګه شهید غواړم په وینو رنګه د خدای دوستان مې راته ناست پر لوړ پلنګه په غاړه یې دي لاچې لونګه هر جنت چې مې تند نه لاري سیراب دی جنت ورکړي داسې جواب دی دوزخ مغروره په خپل زورو په عذاب دی جنت ورکړي داسې جواب دی یارانو ګوري دا څنګه حکایت دی یو وار د دوزخ بیا د جنت دی خپل زړه کاږه کې کچا کړي قضاوت دی پر حق چې دواړه دا حقیقت دی یو هلم یار عبدالولی باندې منت دی پخپل ځان ملامت دی لا پر ګناه باندې خوشاله تر ثواب دی جنت ورکړي داسې جواب دی دوزخ مغروره په خپل زورو په عذاب دی جنت ورکړي داسې جواب